پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده د نقیب مسید میرمن په لومړی ځل خپل میړه سره د تېرو شوو وختونو کیسه کوي. تیر کال په کراچۍ کې د پولیسو په جعلي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید میرمنه د خپل میړه تر وژل کېدو وروسته په لومړي ځل د میډیا مخې ته راغلې او د خپل خاوند په اړوند خاطرې د خلکو سره شریکې کړې دي. د پاکستان جیو ټلویزیون د نقیب مسید د کونډې مرقدانه له خولې لیکلي چې هغې د خپل میړه سره د خوښۍ ډک ژوند تېرولو. د هغه هر رقم خیال به یې ساتله او هغه به خپلو ملګرو ته مدام د خپلې میرمنې صفتونه کول. مرقدانه وایي تاسو به ارومرو د نقیب الله مسید انځورونه لیدلی وي. هغه دا شوق لرلو چې ځان تیار کړي، زړه راښکونکی وښکاري او بیا عکسونه واخلي. ما به زیاتره چیړلو چې ته به په تیارېدلو نور څومره وخت اخلي، هومره وخت خو ناوې هم د تیارېدلو دپاره نه اخلي. هغه وایي په نقیب الله ډېر خلک مین وو چې په هغه کې جنکۍ هم وې او نقیب الله به دا حال ماته ویلو چې د جنکو په خبره به پکې زه پریشانه کېدم. د نقیب مسید کونډې وویل هغه کراچۍ ته د تګ نه وروسته هم زه نه وم هیره کړي. موږ به هره ورځ په ټلیفون خبرې کولې. هغه به هره ورځ ویل چې زه به زر بیرته کور ته راځم. د مرقدانه په وینا کله چې به زه خپل کور ډېره اسماعیل خان ته ولاړم نو هغه به راته وویل چې زه به ډېر زر درځم او بیا به سره په ګډه جنوبي وزیرستان ته ځو. هغې ویلي نقیب الله تر وژل کېدو 4 میاشتې له مخه په کراچۍ کې میشت او ځان دپاره د یو کور په لټون کې و. هغه به کله د خپل تره او کله د ملکرو په کورونو کې پاتې کېدل. تاسو لیدلی شئ چې هغه ډېر زیات ملګري لرل او هغه به په جوړېدونکو ودانیو کې کار کولو. د نقیب مسید خوب مرقدانه وایي د نقیب ډېر خوبونه وو خو له دغو خوبونو یو خوب دا هم و چې په کراچۍ کې ځان له د توکو یا جامو یو دکان وکړي. هغه به ماته ویل زه غواړم یو دکان په کرایه ترلاسه کړم او هلته په خپله د جامو رنګولو کار هم پیل کړم. یو ځل چې مې روزګار روان شي نو واده درسره کوم چې بیا تا او ماشومان هم کراچۍ ته راغواړم. د نقیب مسید کونډه وایي چې د هغه په هکله رقم دعوې وشوې. په یوټیوب کې یو ویډیو کې ویل شوي چې ګنې زه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په یو سکول کې استاد یم خو زه نه لوستی یم او نه چېرته په عمر کراچۍ ته تللی یم. هغه وایي د کله نه چې په نقیب واده شوې ده له هغې را په دې خوا د خپلې سخرګنۍ په کور کې اوسېږي او له دې ځایه هېڅ چېرته نه ده تللي. د نقیب سره په وروستۍ ځل خبرې هغه وایي کله چې موږ په وروستۍ ځل خبرې کړې وې نو هغه مانه زموږ د زوی ویډیو غوښتې وه. په دغه وخت کې زموږ زوی ایله پل اخیستی و خو نقیب الله موږ سره نه و چې د خپل زوی وویني. نو ما ورسره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به درته ویډیو ولېږم خو د دغو ټولو خبرو په مهال زه پوهېدم چې هغه پریشانه دی. هغه وایي ترفون بندولو وړاندې هغه ما ته ویلي و زه نه پوهېږم چې ما سره څه کېږي. زه نشم کولی چې خپل ځان بیرته تر کوره در ورسوم او همدا د هغه وروستی الفاظ و. هغه وایي له دغو خبرو وروسته بیا چیرې هم نقیب الله هغې ته فون ونه کړ. هغه بیا چیرې هم د رئیس ملک خان یا جنوبي وزیرستان ته رانغلو. که رښتیا وایم نو زه به په قار وم خو ما ته په دغه وخت کې نه وه معلومه چې را انور هغه له ما توروړی دی. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې نو چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.